دا غواړم چې جنت کې ستاسو ملګری شم. نبی علیہ السلام فرمایل فإني على نفسك بكثرة السجود، بیا دو سجدو په ډیروالی سره زما مدد وکا، یعنی ډیر سجدې کوا، ډیر منځونه کوا. الله حدیث کې راځي، امام ترمذی حدیث ذکر کړي کتاب البیوع کې. دا ابو سعید الخدری رضی الله عنه نے روایت ده، نبی علیہ السلام فرمایل التاجر والصدوق والامین مع النبیین والصدیقین والشهداء، رښتینی امانتدار تاجر د انبیاء او د صدیقین او د شهیدانو سره بیا، او صحابه کرامو د یوې ډلې نه ثابت دي چې د نبی له سلام نه د یو سړي باره کې تپوس شو چې هغه د یو قوم سره محبت کوي، خو لیکن هغوی سره لا میلاو شوی نه دی. نبی علیہ السلام فرمایل المرء مع من احب، د قیامت پر ورځ با بنده د هغه چا سره یو چا سره چې محبت وکولو. په دې باندې صحابه کرامو ډیر زیاتو هغه خوشاله شو، ذکر صحابه د نبی علیہ السلام سره په رښتیا باندې سوا مینه محبت. علما واقع ذکر کوي یو سړی هغه ویل که زه د الله ر پیغمبر وخت کې وې نو ما به ډیره ملګرتیا کړې وه او ډیره قرباني به مې کړې وې. د بیګاله عهده دی خوب ویني چې نبی علیہ السلام ګاډي ته ناست دی او ګاډي پر اوس باندې شروع کړه، نو زه ګرځم چېرته کاڼې ګورم ګټه ګورم چې ټیر ته کېدم. په دې کې صحابه کرام په منډه منډه باندې رالو، ګاډي ته خپل ټیر ته سرونه کېښودله. دی وایي زه راپاڅېدلم او ما استغفار وی چې الله تا چې کم دور کې نبی علیہ السلام پیدا کړو نو هغه دور کې د خلکو سرونه قرباني کول او مونږه کاڼي قرباني کوو. نو ځکه حافظ الپوری وی هغه خلک نشته چې په دین پخته ماتې دي، کدو کرېلې پاتې دي. دا کدو کرېلې نه دي چې تبا د قرآن ته له 20 منټه نشي کېناستلی، دی به نوره څه توره وکړي. د رسمونو او رواجونو نه خو ډک دي، دی د قرآن دپاره دومره قرباني نشي کولی، نور به دی څه توره وکړي. بس دی به څه جهاد له لاړ شي فلسطین ته یا بل ځای ته بل ځای ته، دی به داسې دنیا به ورانه کړي. ومن یطع الله والرسول، چا چې تابعداري وکړه د الله او د رسول، فاولئک مع الذین، دا کسان ملګري بشي دا کسانو سره انعم الله علیهم چې الله انعام کړی دی په هغې باندې من النبیین د پیغمبرانو نه، والصدیقین او د رښتونو خلکو نه. صدیقیت د کامل ایمان او د کامل اطاعت نوم دی. ور اوله درجه د نبوت ده او بیا د څه ده د صدیقیت مقام دی. او په دې امت کې د ټولو نه اول دا صفت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه ته حاصل و. د انبیاء نه وروستو افضل انسان هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه. امام راغب رحمه الله مفردات القرآن کې وایي چې صدیق د صدق نه اخیستلی شوی او دا د صادق مبالغه ده. نو صدیق هغه چاته وایي چې هیڅکله په خوله باندې دروغ نه راځي او هر عمل هر طرز هغې د څه وي د رښتیا وي. او زموږ خلکو
چې سهار نه په دروغو باندې او په دوکو باندې شروع کی کنه خو چې سملاستل نه یو د شوی نه نو هغه پورې دروغ او هغه به پرې نه دي بس دا دروغ دی او دوکې دي الله او بعد علماء ویا چې صدیق هغه څوک دی چې ایمان راوړو کې اس دلیل او برهان ته نه وي محتاج او نور خلق نور مؤمنانو د پاره ایمان راوړو کې د مقتدا هغه جوړ شوی وي او بعد علماء ویا صدیق هغه چاته ویل کېږي چې د ټول دین او تصدیق هغه کوي هیڅ قسمه شک او شبهه هغه ورته نه راغلي لکه سورۃ حدید نو لسمو نمبر آیت مبارکه کې ویا والذین آمنوا بالله ورسوله اولئک هم الصدیقون وشهداء او د شهیدانونا وشهداء او د شهیدانونا شهدا الله مراد د دینه لکه عمر عثمان علی هغه ته مراد دي وصالحین او د نیکانونا صالح هغه چاته ویو چې د الله حقوق او د بندگان حقوق او کامله توګه باندې ادا کړي ډیر خلک هغه داسې وي چې د الله حق ادا کوي خو د مخلوق نه ادا کوي بعضې د مخلوق نه یریږي خو لیکن د مخلوق حق ادا کوي او د الله حق نه ادا کوي وصالحین او د نیکانونا علماء ویو صدیقین علماء ویو صدیقین هم الاصحاب مراد دین صحابه کرام دی او وصالحین د دین مراد ټول صحابه کرام وحسن اولئک رفیقا خایسته دي دغه کسان په اعتبار او د ملګرتیا سره نګورا چې یو دا جنت میلاوش او بل د نیکانو خلکو سره میلاوش ملګرتیا هغه میلاوش الله وحسن اولئک رفیقا نګورا یو جنت او بل خیسته ملګری ګور یو چې مزیدار سفر وي او بل دې ملګری هغه هم مزیدار وي ذالک الفضل من الله دا احسان دې د طرف د الله نه دا جواب د سوال دی چې دا الله او د رسول اطاعت کوونکي خو عمل کې د انبیاء او د صحابه کرامو نه کم دي نو دی با څنګه د هغې سره په جنت کې یو ځای کېږي دا جواب دی یو سوال دی چې ګوره د الله ر پیغمبر تابعداري کوونکي دا خو به په عمل کې د انبیاء او د صحابه کرامو نه کم دي نو دی با په جنت کې د هغې سره څنګه یو ځای کېږي جواب یې وکړو چې دا د عمل د وجه نه ده بلکې دا خالص د الله مهرباني ده وکفا بالله علیما کافی دی الله پوهیدونکی کفا بالله علیما یعنی الله کافی پوها دی په اهلو د مهرباني خپلې چې چاته ورکوي الله خلق پیژني ولو ان كتبنا عليهم او کچره مونږ لیکلې په دی باندې ان اقتلوا انفسکم چې وجنه یو ځانونه خپل او خروجو یا وزیا من دیارکم د خپل کورونه ما فعلوه دا کار باندې وکړي
الا قلیل منهم مگر لگو کسانو د دوینا ولو انهم فعلوا کچره دوی کړه ما هغه سو یعذون به چې دوی ته په نصیحت کولې شي لکانا خیر لهم خامخا دا بغوره وی دوی لپاره واشد تثبیت او سخو په اعتبار د کلکې دوسا وإذا لاتیناهم پدغه وخت به مونږ ورکلې وی دوی ته من لدنا خپل طرفنا اجرا عظیما ثواب لیا ولهدیناهم خامخا به مونږه دوی ته هدایت کړې وی صراط مستقیمه د لارې برابرې ومن یطع الله چا چې تابعداري وکړه د الله او رسول او د رسول صلی الله علیه وسلم اولئک مع الذین دا کسان ملګری بشي دا کسانو سره انعم الله علیهم چې الله انعام کړی دی په هغې باندې من النبیین هر پیغمبران والصدیقین او د رښتینو خلکو نه والشهداء او د شهیدانو نه والصالحین او د نیکانو نه وحسن اولئک رفیقا خیسته دي دا کسان په اعتبار د ملګرتیا سره ذلک الفضل من الله دا احسان دی د طرف د الله نه وکفا بالله علیما کافی د الله پوهیدونکی